وعلیکم سلام. ګل محمد په نامه باندې یو ورور پوښتنه کوي چې سړی په مانځه کې وي ولاړ وي او شک ورته ورغورځېږي چې د ما اودس مات سو. نو محترمه چې یقین دې وي چې ما اودس درلود، اوس شک پیدا سو، نو د مونږ په فقه حنفي کې په اشباه والنظائر د علامه ابن النجیم کې یو قاعده دی چې یقین په شک نه زایله کیږي. نو هلته یوه مسئله همدغه ترې لاندې راوړي چې یو سړی په مانځه باندې ولاړ وي او اودس دې یقیني وي، و شک درته وغورځېږي، یعنې مخکې دا درته معلوم وي چې اودس مې کړی و، اودس مې درلود، و شک پیدا سو، یقین په شک نه زایله کیږي. محترمه دغه مسئله د مونږ حنفي کتابونه ذکر کوي. علامه بدرالدین العینی عمدة القاری کې میوجي کې استنباط کړی ده. الله دې ښه لره محترمه کامیاب اوسه. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. ابو مروان حنفي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې ښځه مثلا په روزه کې داسې ستن ولګوي چې خپل مرض بند کړي، نو آیا دغه جواز لري که نه لري؟ چې بیا دا د دې په خاطر چې روزه کې مرضي را باندې را نسي او روزه ټوله ونیسم. کې محترمه جواز لري، صرف ډاکټرانو سره چې مشوره وشي چې صحت ته تاوان نه رسیږي نور جواز لري. نو ما په دغه اړه باندې بحث او تحقیق هم کړی ده، که د ګروپ اډمینانو ملګرو سره وي نو هغه دې راولېږي، ما نه هم ورک سوی ده، ځکه پکارېږي د روزې ته نږدې ورځو کې. الله مو ښه لره ورونو، الله مو کامیاب لره، الله مو جنتیان که. وعلیکم سلام. بختیار حکیمی په نامه باندې یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړي لاس یا 15 کاله په مانځه کې یو ځای غلط ویلی وي، نو دی بیا بل وخت پوه سي چې دا ځای ما غلط ویلی، دا منځونه به راګرځي که به څنګه کوي؟ نو محترمه د مونږ په فقه کې قاعده داسې ده که یو چیرته چا مونځ سره له کراهیت تحریمي نه ادا کړی وي، یعنې داسې مونځ کړی وي چې مکروه تحریمي ادا سوی وي، مثلا ډیر وخت په کالیو کې مونځ کړی چې په هغه کالیو کې صورت موجود و، یا مثلا قومه او جلسه یې نه یې کړي، لکه موږ تاسې د رکوع نه پورته بعضې خلک مکمل سر نه جګوي، یا یوې سجدې او د بلې سجدې په مابین کې مازې لږ سره داسې مونځ کړی، نو دا مونځ سره له کراهیت تحریمي ده، د دغه مانځه اعاده واجبه ده ورباندې، بیرته به ادا کوي. صرف یوه خبر شته ده په کتابونو د احنافو کې چې په خپل وخت کې اعاده واجب ده بعد الوقت، خو دا شامي رد کړی، ډېر ښه بحث یې ورباندې کړی په رد المختار کې، که وخت وکړو اعاده واجبه ده. دا یو صورت ده وروره. او که چیرته مونځ سره له کراهیت تنزیهي نه ادا سوی و، نو هلته بیا که وقت کې وي که بعد الوقت وي، د هغه اعاده بیا مستحبه ده چې شامي په همدغه باندې بحث کړی ده وروره. نو اوس هغه ټکی چې له ده نه پاتې ده، لکه تا ممکن فکر کوم په علامه نه کې یو ټکی ښودلی ده، نو محترم انشاءالله صرف مستحب ده دغه صورت کې چې یو ټکی غلطي ویلی وي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې، جنتي سي. سلام. اسد سیلاب په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو شی د غلا وي، تا ته مثلا معلومه ده وروره، لکه چې د ایران کې هم ډېرې غلاوي دي، بیخي ډېره پوښتنه کېږي د ګوشي او د ټلیفون چې سړي غلا کړی وي او تا ته معلوم وي چې دا د غلا د اخیستلې ناروا دي. محترمه دا د مونږ په کتابونو کې بلکې د 4 مذاهبو علماوي حرمت ذممو ته متعدي کېږي، د شافعیانو رایه هم ده وروره. تا ته چې معلومه سوله چې پلانکی سړی د دې مالک نه ده، نو تا ته اخیستل ناروا دي وروره، جواز نه لري. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي ممکن د ترکیې نه، دی وایي چې موږ دلته کار کوو یا دکانداران یې اکثره ښځې دي، نو دوی سره موږ بیع او شراوې کوو، لاس مو سره لګېږي. محترمه دا د انسان تر زړه پورې قصد، د انسان تر قصد او تر نیته پورې اعتبار لري. نو که ته کار سره کوې مثلا په غجي کې، یا مثلا هغه کوي ورسره دکانونو کې دوی کار کوي، نو بیا دی وایي چې روزه خو به مې نه خرابېږي. محترمه یې تا تر دا نیته تړاو لري، که نیت یې ورته بد بیا خو نو روزه خود خرابېږي، که بیخي د باک نه ورباندې بیا پروا نه کوي، خو بیا هم انسان د محترمه خبردار ده چې یو خو د دکان مسله خو ضرورت ده، د کار مسلې نه محترمه ځان وساتئ. الله دې جوړ لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور محمد یحیی په نامه پوښتنه کوي که چیرته یو سړی له یوې ښځې نه پوښتنه وکړي چې ایمان څه شی ده، دا سکوت وکړي دا کفر ده. دا محترمه غلطه خبره ده، دا صحیح نه ده محترمه، دا مرجوح روایت ده.
هغه تحقیق می درولې ک 2 دقیقې کم تحقیق څه دا وروره د سره واوره ان شاء الله پی پوي بس الله دې جوړ لره جنتی